السلام علیکم ګرانو دوستانو، امیدوارم چې ټول به روغ جوړ یاستئ. ملګرو، په نن ویډیو کې به زه تاسو ته هغه خپل 15 لوبغاړي وښیم چې ما په نظر باندې دغه 15 لوبغاړي باید دغه راتلونکی T20 ورلډ کپ چې کوم ده دغه ته باید تیار کړي. د افغانستان دغه 15 لوبغاړي چې کوم زه تاسو ته نن ویډیو کې ښیم، او همدغه لوبغاړي نه نور اضافي لوبغاړي یا د زاړه لوبغاړو ته هېڅ ضرورت نشته ده. باید دغه 15 لوبغاړي تیار کړي که دوی واقعا غواړي چې T20 ورلډ کپ کې لوبې وګټي. یعنی T20 ورلډ کپ داسې نه چې بس موږ ښه لوبه پکې ترسره کړو. دوی هر وخت چې T20 ورلډ کپو ته ځي، دوی په دې نیت باندې دی چې موږ دلته ښه لوبه ترسره کړو، یعنې ونه شرمېږو. باید دوی دغه نیت باندې لاړ شي چې موږ به دغه T20 ورلډ کپ حتما ګټو. که وی نسو ګټلی تر فاینله پورې، خو به باید موږ حتما ووځو. چې دغسې دوی د قوي مورال سره دوی بیا T20 ورلډ کپ ته لاړ شي، بیا هغې کې نتیجه هم دوی ته افغانستان نتیجه هم بیا ورکې ښه ټیمونو ته بیا ماتې هم ورکولی شي. دا نه چې بس موږ به T20 ورلډ کپ کې ښې لوبې به ترسره کړو، یعنې ونه شرمېږو. خو زه خیر دغه به زه تاسو ته 15 لوبغاړي ښیم، ځکه نن سبا د کرکټ دومره خاص خبرونه نه راځي. نو ما ویلې بعضې ملګرو به ما ته کمنټونه به هم کول چې تا په نظر باندې باید نړیوال جام یعنې T20 ورلډ کپ ته به کوم لوبغاړي باید واخلي. نو نن دلته هسې بس ناست وم، ما ویل راځه بس دغه ذهن کې مې دغه پوښتنه راغلله. نو ما ویل راځه بس 15 لوبغاړي به زه د کرکټ مینوالو ته وښیم. نو په دغه کې ما شهزاد محمدي دوباره راوستلی. د اصل کې زه د شهزاد طرفدار نه یم، خو دلته خبره دغه ده چې شهزاد که موږ وګورو که لږ ګرم سي، تا ته کولی سي په T20 کې د افغانستان 15 لوبې دي، شهزاد تا ته 2 لوبې ځان باندې هم ګټلی سي، یعنې که ټینګ سي. ځکه شهزاد یو خطرناکه لوبغاړی ده، تجربه کاره لوبغاړی ده، او هغه T10 لیګ ته سي راغلی او که نه بیا هغسې ما معلومات ترلاسه کړه چې دی یعنې ډېر وخت وروسته دی راغلی و، یعنې دی انفټ سوی مو، یعنې ډېر وخت وروسته انټرنیشنل لوبه وکړه، ځکه دومره ښه ونه ځلېده. خو زه خیر هلته بیا فوم او فټنس ته دی وګوري، که فوم کې او فټنس یې ښیي، نو شهزاد ما دغه سکواډ کې اخیستلی ده، ځکه تجربه هم لري او خطرناکه میچ وینر لوبغاړی دی. یعنې افغانستان ته ډېرې زیاتې لوبې هم ګټلي دي. دې نه علاوه دویم نمبر باندې کوم لوبغاړی د رحمان الله ګربز د رحمان الله ګربز هم داسې توکلي غوندې لوبغاړی ده، خو باید لږ پام وکړي، لږ بال ته په خپل حساب سره بال ولوبوي. او دې نه علاوه دغه بل لوبغاړی چې کوم د دریم نمبر باندې ابراهیم زدران او عثمان غني، زه خو خپله د ابراهیم زدران طرفدار یم. ابراهیم زدران کې خاص خبره دا ده چې دا زړور ده او د ده شاټونه ډېر ښه دي. تخنیکي لوبغاړی د شپږیزې هم وهلی سي، سلو بیټنګ هم کولی سي، تیز بیټنګ هم کولی سي. نو زه خو وایم چې ابراهیم زدران راولي، خو بیا مو که ابراهیم زدران دوی نه راولي، عثمان غني هم صحیح ده، بد نه ده، خو عثمان غني بیا داسې لږ سلو لوبه کوي، بالونه ډېر زیات میس کوي. نو دغه دواړو کې باید یو لوبغاړی واخلي. دې نه علاوه څلورم نمبر باندې باید دوی درویش رسول غوندې لوبغاړی راولي. درویش رسول ډېر خطرناکه لوبغاړی ده، او مینس کې هم لوبه تا ته کولی سي، اوپننګ کې هم تا ته لوبه کولی سي، لاندې کې هم هیټر هم د ښه قوي لوبغاړی ده، ډېر ځوان استعداد یې ډېر زیات ده، خو دغه د افغانستان کرکټ بورډ له طرف نه ضایع کېږي، دته موقع نه برابرېږي. درویش رسولي باید میډر اورډر کې دوی حتما واخلي. دلته څلور خو دا سول، 5م نمبر باندې به اصغر افغان سي. اصغر خو کپتان دغه خو هسې نه مجبوري ده، نو اصغر خو د افغانستان ټیم کپټنسي ترسره کړي. او دې نه علاوه 6م نمبر باندې به بیا محمد نبي سي. نبي کې مې شک نشته ده، نن سبا نبي نه خان راونډر هم د افغانستان په ټیم کې یعنې نه ښکاري. دې نه علاوه 9م نمبر باندې چې کوم ده نجیب زدران باید دوی واخلي. نجیب زدران چې نن سبا هغه تېر سیریزو کې هم ډېر ښه ځلېدلی و. نجیب زدران ته باید 4م نمبر هم ورکړي په بیټنګ کې. نو 9م نمبر باندې به نجیب زدران سي. همدغسې 8م نمبر باندې به که موږ وګورو رشید خان سي، نو رشید خان کې هم هېڅ شک نشته ده. 9م نمبر باندې به مجیب زدران سي. نو مجیب زدران هم ښه بالر ده، خو اصل کې دغه تېرو څو لوبو کې یعنې دومره ښه فارم کې هم نه و، خو باید د خپل بالنګ ښه کړي. نو مجیب زدران هم 9م نمبر باندې به مجیب زدران سي. 10م نمبر باندې به قیس احمد باید دوی افغانستان ملي ټیم ته راولي، ځکه قیس احمد او رشید خان ګوره دا کولی سي تا ته ډېرې زیاتې لوبې وګټي. 2 لیګ سپینران او هغه دغه T20 ورلډ کپ په دوبۍ کې که چېرته ترسره سو، هغه دوبۍ پیچونه هم سپینرانو ته ښه دي. نو دلته قیس احمد او رشید خان تا ته کولی سي ډېر زیات غټ ټیمونه نه دغه انګریزان ټیمونه چې کوم دي دا سپینران یعنې دومره خاص یې نسي لوبولی. نو قیس احمد هم لیګ سپینر ده او رشید خان هم چې ورسره سي، دا دواړه چې ټیم کې ولوبېږي، نو دې سره به د افغانستان بالنګ نور هم ډېر زیات مضبوطه سي. نو 2 لیګ سپینران ډېر ټیمونه تاسو وګورئ ډېر زیات چانس ورکوي. نو 11م نمبر باندې به قیس احمد سي. 12م نمبر باندې به کریم جنت سي. کریم جنت سي ډېر ښه هغه تېر سیریزو کې هم ښه ځلېدلی او بیټنګ هم ښه ده، بالنګ هم ښه ده، اوپننګ هم بیټه کولی سي، لاندې کې هم کولی سي.
میډل اورډر کې هم کولی شي. نو دلته به 12 نمبر باندې به کریم جنت شي. 13 نمبر باندې چې کوم یو لوبغاړی ده دغه باید شرف الدین اشرف ته دوی چانس ورکړي، ځکه شرف الدین اشرف ښه لوبغاړی دی، یعنې ځوان لوبغاړی هم ده، او بل دغه داسې په داخل کې هم رنزونه کړي دي، ډېر وخت رئیسه په افغانستان په داخل کې رنزونه کوي. نو باید دته هم یو موقع ورکړل شي چې دی څنګه په انټرنیشنل کرکټ کې یعنې صحیح موقع ورکړل شي، داسې نه چې یو لوبه کې چانس ورکړي، صحیح موقع ورکړي. د راتلونکي سیریزونه دي، سریلانکا سره سیریز ده، همدغسې پاکستان سره سیریز ده، دغوی کې د همدغه لوبغاړي ټرای کړي، دغې نه وروسته د بیا T20 ورلډ کپ ته یو مضبوطه لوبډله برابر کړي. نو 13 به شرف الدین اشرف سي او 14 نمبر باندې به نوین الحق سي، 2 به فاست بالران سي، دوی بیا کولی شي شرف الدین اشرف خوا کې بیا وفادار محمد او ضیاء الرحمن شریفي، دغه دواړه فاست بالران دي، او فضل حق فاروقي دا هم کولی شي، فضل حق فاروقي دې هم راولي. نو دغه دی د افغانستان کې نن سبا د نه ښه لوبغاړي شته نه ده، او بل نه دولت زدران ته ضرورت شته، نه شاپور زدران ته ضرورت شته، نه ګلبدین نایب ته ضرورت شته، نه سمیع الله شینواري ته ضرورت شته. ګوره که دغه راغله ټیم ته که نه، تاسو هغه تېر ورلډ کپو کې څومره شرمناکه ماتې افغانستان خوړلي دي، په همدغه T20 ورلډ کپ کې به هم افغانستان دغسې شرمناکه ماتې وخوري. د ما په نظر باندې خو همدغه لوبغاړي باید ځان سره بوځي، او نور یې چاته هم ضرورت نشته داسې په ټیم کې راسي. دا زاړه لوبغاړي خو باید بیخي رانولي، او فاست بالران باید دغه وفادار زه ځکه اخلم ځکه بال سپیډ یې 140 ده، او ضیاء الرحمن شریف هم هغه هم 140 پورې سپیډ ویستلی شي. ځکه دغه میډیم پیس بالران اوس نه چلیږي، دا فرید ملک تا ته لوبه نسي ګټلی، یا سید شیرزاد تا ته لوبه نسي ګټلی، یا مین احمدزی، دا ټول 170 عالم 130 132 سپیډ بالران دي، او دلته په کار د افغانستان ته 140 145 سپیډ بالران پیدا کړي. نو د ما په نظر باندې خو همدغه لوبغاړي ما ته ټول نه ښه ښکاري. تاسو د دې په هکله باندې څه نظر لرئ؟ لاندې ما سره په کمنټ کې حتما شریک کړئ، او د کرکټ تازه خبرو لپاره تاسو دغه چینل هم در سره سبسکرایب کولی شئ، او نور ښه وخت ولرئ. الله پامان.